په ورځ د آخرت به الله رب العزت به د درو کسانو د جهنم فیصله وکړي چې دغه درې کسان بوځي و جهنم ته. په دې کې به اول کس هغه شهید به د الله مخ ته پیښ شي. الله به ورته وایي چې ما پر تا باندې نعمتونه تا ته مې نعمتونه درکړي وو، داسې راحتونه مې درکړي وو، تا ژوند څنګه تېر کړي دنیا کې؟ ده به ورته وایي چې الله دنیا کې مې ستا د رضا دپاره ژوند تېر کړي، ستا د رضا دپاره مې ستا په لاره کې جهاد وکړي، حتی چې د خپل ځان مې قربان کړي. نو الله رب العزت ورته ووایي چې دروغ وایي، تا زما د رضا دپاره جهاد نه و کړی، تا د نامه دپاره جهاد کړی و چې خلک راته ووایي چې دا ډېر بهادر او ډېر ښه جنګېدی او ډېر طاقتور او ډېر شجاع و. نو الله رب العزت به فرشتو ته ووایي چې دا بوځي و جهنم ته، دغه زما د رضا دپاره خپل ځان قرباني نه و ورکړی، دا د خپل نامه دپاره قرباني ورکړی و. او بس د نامه بدله درته میلاو شوه په دنیا کې چې خلکو وویل چې و دا ډېر بهادر و، د ده بدله زما سره اوس دلته د دې دغه نسته. دویم، عالم به د الله په حضور کې پیښ سي. عالم الله به ورته وایي چې تا دنیا کې څنګه ژوند تېر کړي؟ دی به ورته وایي چې الله ستا دین زده کړه مې وکړه او بیا مې خلکو ته ستا دین ورساوئ او داسې مې وکړل داسې مې وکړل. الله رب العزت به ورته ووایي چې دروغجن دروغ وایي، تا علم دې دپاره زده کړی و او علم د لار کې دې دپاره وی چې خلک به درته ووایي چې دا ډېر غټ بزرګ دی، ډېر غټ عالم دی، ستا نیت خراب و، ستا نیت دپاره کړی و، زما د رضا دپاره تا دا نه و کړی. الله رب العزت به فرشتو ته ووایي چې دا هم و جهنم ته بوځئ. دریم، مالداره کس چې هغه دنیا کې صدقې کول، خیراتونه کول ډېر زیات سخي و، الله رب العزت مخې ته دا پیښ سي. الله به ورته وفرمایي چې تا ژوند څنګه تېر کړي؟ دی به ورته وایي چې یا الله ستا راکړی مال مې په هره لار کې خرڅ کړئ ستا د رضا دپاره. الله به ورته وایي چې دروغ وایي دا کس، دغه هم جهنم ته بوځئ. تا دې دپاره صدقه و خیرات کړې وه چې خلک به راته ووایي چې دا ډېر سخي سړی دی او ډېر